Welcome to lesson number 11 دوستانو یولسم درس ته ښه راغلاست او په یولسم درس کې نن زموږ سره د پروډکټ فارموله ده. نن به موږ د پروډکټ فارمولې په اهمیت پوه سو او پروډکټ فارموله به ځان په پوه کړو چې څنګه موږ کولی شو پروډکټ فارمولې څخه په ایکسل کې استفاده پورته کړو. پروډکټ فارموله د ضرب څخه بحث کوي دوستانو چې موږ غواړو په یوه وخت کې د څو عددو ضرب راوباسو. یعنی موږ خو مخکې فارمولو کې ویلي په بیسیک هغه ابتدایي فارمولو کې موږ ویلي وو چې د ضرب فارموله موږ خپله ځان ته جلا درلوله. مثلا که زه چیرې دلته یو نمبر ولرم څلور او دلته ولرم 5، زه که چیرې اوس غواړم چې دا فارموله ضرب کړم نو زه کولی سم چې ایکول دا 4 ضرب دا عدد یعنی 4 ضرب 5 که زه چیرې انټر ووایم 4 ضرب 5 شل. نو دوستانو دا خو بیسیک فارموله وه او دا موږ مخکې ویلي چې دا د ضرب په واسطه سره موږ کولی شو چې یو 2 عدده یا 3 عدده سره جمع کړو. اما که چیرې موږ سره په صلحاو عددونه وه د روګانو په شکل یا مثلا د کالم په شکل، بیا هغه موږ څنګه کولی شو چې په خپل مابینځ کې سره ضرب کړو. او که چیرې موږ مثلا غواړو دا عددونه هم کولی شو چې موږ په د ضرب عملیه وکړو، اما زموږ څخه وخت ډېر نیسي او زموږ څخه ځای ډېر نیسي. نو د دې لپاره چې موږ ځای لږ په ونیسو په ایکسل کې او وخت مو لږ مصرف سي، پروډکټ استعمالوو. پروډکټ خپله د ضرب څخه بحث کوي. نو دوستانو راځم فارموله اپلای کوم. فارموله ډېره اسانه ده، ایکول یا مساوي خپله پروډکټ ته لیکم، قوس خلاصوم، هغه عدد چې موږ غواړو ضرب یې کړو هغه ورته انتخابوم ټوله، قوس بندوم. دوستانو دا اوس موږ سره کوم عدد ضربوي؟ دغه عدد ضربوي او د دې نتیجه یا د دې ریزلټ به څو وي؟ د دې ریزلټ په فکر کوم 5 څلور شل په 2 کې دا 40 او 40 درې دا 100 به ریزلټ یا نتیجه وي. او سی درو جیش څخه بیا یو ځل تکراروم چې دا څه معنی؟ سی کالم دی زموږ سره او د دې رو څخه شروع ده بیا تر سی کالم در درو جیش پورې انټر وم. دوستانو دا د تاسو وکړئ جواب یې 160 سو. یعنی موږ دا عددونه خپل په مابینځ کې سره ضرب کړل د پروډکټ فارمولې په واسطه سره. فارموله یې بیا درته اپلای کوم، ایکول پروډکټ قوس خلاصوم او دا ټول عدد ورته انتخابوم، قوس بندوم، انټر وم. نو دوستانو دا و د پروډکټ فارمولې وظیفه. بل راځم دوستانو څنګه کولی شو چې موږ د مینیول لارې د جې نتیجه راوباسو. دلته درېږم فارمولاز ته راځم، په فارمولاز کې انزرټ فنکشن ته راځم، په فنکشن کې دی پاکوم او کومه فارموله چې موږ غواړو اپلای کړو د هغې فارمولې نوم ورته لیکو، PRODUCT پروډکټ ګو وهم. کله چې دی موږ ته پروډکټ دی د خپل ډاټابیس څخه راپورته کړي، یعنې دا کوم فارمولې چې ایکسل خپل په ډاټابیس کې لري هغه دلته ځای پر ځای فقط موږ څخه ماسې نوم غواړي او ګو بیا اوکې کوم. کله چې مې اوکې کړل دی دا موږ ته دلته راښیي د سی جرله څخه بیا تر سی درې جیش پورې، سی کالم دی د جیش رو څخه شروع بیا تر سی کالم تر درې جیش شروع پورې، او ریزلټ یې موږ ته راښیي چې فارمولې ریزلټ به دا وي، یعنې که چیرې دا عددونه سره ضرب سي د جې نتیجه یا د جې ریزلټ به دا وي چې 160 به جواب وي. نو دوستان دا تاسو وګورئ چې 160 جواب هم سو. بل راځم دوستان دا خو زموږ سره د کالم په شکل و یا په عمودي شکل یا د وای په محور سره موږ سره که یو څوک غواړي چې ډاټابیس یا فارموله د روګانو په شکل استعمال کړي یا مثلا د ایکس پر محور پرته وي نو هغه بیا څنګه دی؟ هغه بیا مثلا هم عیني فارموله ده، ایکول پروډکټ قوس خلاصوم، دغه عددونه ورته انتخابوم او قوس بندوم. اوس د جې خوا څخه بیا موږ حساب ورته کوي شي چې د اچ کالم دی د 40 رو څخه شروع کیږي. تاسو دلته راسئ وګورئ 40 رو کې اوس موږ ولاړ یو، د اچ کالم دی د 40 څخه شروع کیږي بیا تر کې پورې تر کې خو دریم سره په کې زموږ سره دریم عدد پروت دی، اخري عدد دی، نو کې 4 جیش پورې انټر وامه او دا هم 160 جواب. او که غواړو چې د فارمولې له لارې وباسو هغه هم عین سیم دغسې کار کوي چې لکه څرنګه چې په عمودي ډول سره موږ اپلای کړئ. انسرټ فنکشن ته راځم، پروډکټ ته راپورته کوم، ګو وامه، اوکې کوم او د دې نتیجه یا ریزلټ به 160 وي. نو دوستانو دا و
د پروډکټ فارموله. پروډکټ فارمولې وظیفه دا وه چې موږ څنګه کولی شو په یوه وخت کې ډېر عددونه په خپل مابینځ کې سره ضرب کړو او د هغه نتیجه راوباسو. دا خو د پروډکټ فارموله وه. او دویمه کار وظیفه دا وه چې د فارمولې له لارې موږ غوښتل چې راویې باسو. نو په راتلونکي درس کې به موږ د سم پروډکټ ووایو چې سم پروډکټ څه کار کوي.